د جبې په ګناهونو کې یو ګناه غیبت دی، دویمه چغلی ده شیطانت، دریم دروغ دی. دروغ دونه خطرناک گناه ده چې قرآن حکیم کې الله په دروغجنو لعنت ویلې ده، لعنت الله علی الکاذبین. او زمون علماء لیکي چې کوم ځای قرآن او حدیثو کې د لعنت ذکر راشي په کومه ګناه نو دغه ګناه ته ګناه کبیره وای. او لعنت د خدای د رحمت نه لریوالی ته وای. نو معنی دا ده چې کوم خلق دروغجن دي الله وای چې پدی د ما لعنت ته، یعنی دا به زما د رحمت نه لری وي. دومره خطرناک شی دی دروغ. او زمارونو چې کوم سړی دروغ وای، حدیث پاک کې راځي چې یو انسان رښتیا وای او دی بیا رښتیا وای، وی الله ذوالجلال فرشتو ته حکم وکړي چې د دې سړي نوم د رښتونو په رجسٹر کې ولیکي. نو د خدای په نس چې کله دا انسان ذکر کیږي او فرشتې نوم اخلي، نو فلان کې رښتونه سړی، فلان کې صادق. الله او د الله فرشتې په صادق او پرشتونی انسان نوم اخلي، دې لقب شو د خدای په نس. او چې کوم سړی دروغ وای یو ځل وای نو صبر وته وکړي، نو چې بیا وای اخر دا دروغ د عادت وګرځي. الله سره چې کوم د دروغجنو کتاب دی پاغه کې ولنوم لیکي. یو کتاب الله سره د رښتونو دی، یو د دروغجنو. د دروغجنو پاغه لس کې نوم راولي، او بیا چې فرشتي یاد یا الله یادینو په دروغجن یادای. سونه خطرناک خبره شو. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی دروغ وای د خلینا داسې بدبوئی دي چې یو میل کې ته فرشته تختی، میل کې دنه د خلی د بوی نه فرشته نو درېږي لري ته تختی. او دروغجن سړی په دنیا کې مرسوي خلق په اعتماد نه کوي، مړ وي څه دروغجن دی. خدا په اعتماد نه ساتي وي دروغ وي، بچی په اعتماد نه ساتي، گاونډیان په یقین نه ساتي، د خلکو په نظر کې مسپکی. او د پیسو کې یقین ساتي. مشوره قصه د اسکول کتابونو کې اوزل لیکلې و یو سړیو ګډه چیلې به ساتلې، شیطان غوندیو. دا باز معشوم او الک رواني شیطانی په دې ذهن کې پرتای. یو ځل چې کړه خلکو ته اے خلق راشه شرم خراغ او چیلې رانو تختولا. د کلی خلکو ډانګونه پلاس کې او ځنګل ته منډې کړې. شرم مقصد شو د خندل، اسې خلکو لا دوکا ورکړو، خلک یې پازاب کړل. مطلب دا و چې دا خلک می پازاب کړو، په خلکو می کوته کې راوسته، یو شیطانی به کوم یو ټوکه مسخره به جوړه کم، زبه مو خاندم، دا خلک به مو خاندي. شرم خونو خلک واپس رالل. سروازه پس فرشتیا شرم خراغه او په ګډو چیلو یا ولا شروع کړه. د چغه کړه خلک شرم خراغه شابه راشه، چغه وی خلک شابه مدد لراشه، چیلې می برباد شوي. خلکو مړه مزه ولا د ابل ذل دروغ نه وي، اسیو کړولو. دا بیا شیطان دې دروغ وای، خپل شیطانی کې یو مونږ بیا کړه ورا کوي مزه ولا شرم خپل په چیلو کې ښه کارګزاري وکړه. دا سه ولا چیلې برابر کړ چې ښه چې اخره کې خلق خبر شو چیلې ولا برباد کړي وي، ګړې ولا خړلې وي، سي زخمی کړي وي، بلا تاوانه ولا کړو. وی تاسو تما چغي والی مال رانلې نو یا بلو د دروغ ویلو مونږ وی نن بیا مغه دروغ وي. دا دروغ جن سړي د دنیا تاوان. دنیا کې په خبره سو یقین نه ساتي، او اخرت کې د الله په نظام دروغ جن سړي رسوا دي. او د خدای په هغه کتاب کې د نوم لیکل کېږي چې کم کتاب د الله د دروغجنو رجسٹر دی پاغه کې د نوم لیکل کېږي. په قیامت کې او په قبر کې او په دنیا کې به د دروغجن په نوم بلل کېږي. او چې سړی رښتیا وای نو په قبر کې او په قیامت کې او خدای فرشتي پرشتون انسان یادای. او خلق هم دنیا کې الکه یا سړی رښتونه دی چې څه خبره کوي دی رښتیا وای، دی دروغ نه وای. خلق هم صفت کوي. نو دروغ لوی ګناه ده.
مونږ دروغ سره وایو ګوره دې له وایو چې که رښتیا ویم نو زما د حاجي صاحب به رانه خفه شي دروغ به ویم چې دی خفه نه شي که رښتیا ویم دا ښځه به خفه شي که رښتیا ویم بچي به خفه شي که رښتیا ویم دا مسلمان ګاونډي به خفه شي خرونو چې دروغ وی نو ګاونډي دې خوشاله که دوست دې خوشاله که رشتہ دار دې خوشاله که څوک خفه شو الله خفه شو نو الله خفه کې او بنده خوشاله اقام عقل سکه سوچو کا اللہ خوشحال کا رزق دا پلاس کے دے عزت دا پلاس کے دے جون دا پلاس کے دے مرد دا پلاس کے دے نو بندہ خوشحال ہے اللہ خپا کے اخیار اغد چے اللہ خوشحال ہے کہ بندہ بقبل کار کے بندم خوشحال ساتا خوچ دا اللہ و دا بندہ مقابل راشی بندہ دے اخبل کار کے اخبل رب خوشحالوم چے اللہ خوشحال شی یرا دا بندہ بخپش امداد با میں نکی دا اللہ امداد دا دن خدے یرا دا بنده ما بی عزت او قدر نکی دا اللہ عزت دا عزت نخده یو سو زینو کی خیر دوی دروغ جیز دی ویلش یو دا کلا دو مسلمانانو پا منس کے جوڑا کے او آیا پا که لکشان دروغ ولی که دروغ نوی خونور زیادی گی یو لورشی بل لورشی ایو دا یو بل وی بل دا بل بد وی نو کتا ورطدا سی خبرو که چه او آقا خود در پسی کنزل کول او دیر سخ خپا دی او دیر بد در پسی وی دارو غبوشی چاری بمونشی دا تبا خام خواوی نا خوستا صفت کئی آقا خودتا پا خیا دی دا اغلب بیازه یار ورطوی چه آقا دا ما دشمن دی مخالف تی خوستا بلا صفتو کن آقا تا دیر خواخی نا ابم خوشحالشی جوڑا براشی نو دا دو مسلمانانو پمینس کی کسڑی اوڑانا راوڑانا کئی او دروغ پکی ہوئی پا دینیت کہ دا دوارو کور پی جوڑ چنو دے دے کہ دروغ جیز دی نمبر 1 دویم دروغ کم دے جیز دی دا جہاد پا میدان کی دا دشمن مخ کی ہوئے پاگ طرف ہم لکو خواہ دے طرف نتاویگو الکا بلا مرگری میرا روان دی او دا دون وصلہ میرا روان دا پا دشمن ستارو قائم شی یا دروغ ہوئے او دشمن ستا دا سکیم او سازش نہ خبر نشی دا خود گٹا کہ اسلام لا مسلمان لا دین لا دے کم جیز دی دریم نمبر کم دے جیز دی محترم تا بی بی تا دروغ ہوئے خیر دے تا تاوی دا شیر اوڑا پوس کی دی نشتا نو سبکے تا تاوی دا پلان کے شیر آلا روڑا او ستا پوس کی نشتا چے والے روڑے نو کن روڑے خو کور دے روانے گی بیا خو تندی لدل شل غوٹے ورکڑی تندی را پرسولی بالخ در تا چی تولے بدر توا چی یو بدل روڑی تندی بیرت بوٹنی ولی نو سبا کے خیر دی وطا ہوایا دروغ وطا ویلی شی خد لالما اتا چی کم نمونر اتا جامع خولی و پیدا میں نکلشو خوندیو نکا وسکی دی نشتا اغازے کی گوری دام بیزای دروغ بنوے دا سی دے کہ دروغ ویلی شی چستا وسکی نشتا یا دا خد در باند زیادتی قصے پیسے بار کئی دین تری پتاوان رسی دنیا تری پتاوان رسی بچو تری پتاوان رسی یا قوم کے رسوا کے گے یا پا محلہ کے رسوا کے گے خضوین خام خواب کے نو چستا دین تتاوان دے او یا محلہ کے رسوا کے گے عزت دے پہ بربادی گے خیر دلک دروغ ورتوا ہے کور بدین دروانے دو نہ بچے او در رسوائے او دا دینی نقصان نہ بام بچ پاتش ورری خبر دا سے مطلب نہ رے کہ کور بخامخا دروغ ہوئے او تور باٹنگن ڈالا روڑا او خوی او پیسے د سرشتا او تو نہ با خو بازار کے قتل کو نشتم د غلاون سره گزارا کوا نہ دا دروغ بنوي دا خو دی وس کشتا یا غی غریب جامع نشتش لیدل جامع دی یا یو جوړه جامع دی وادل روانه ده او دوی مدن غواړي او ته چیرې د خو ګرځیدم خو خو پیدا مې نکړي نه دا دروغ بنوي دا خو دی وس کشتا دا خو دا غی حق دی یو دا خذ حق دی دروغ بوته نه وي دا خذ ضرورت دی دروغ بوته نه وي دا بچو دی حق دی ډوړې جامه پکار دا دروغ بنوي دا ګوري مطلق خبر نه ده ښا مونږه مطلق اخلو دا په هغه ځای کې چې ستاسو د دین یا د دنیا رسوایی راځي وس کې دینی دین تر نقصان دی شرمېږي په د ګناه مطالبه ډیماند نه کوي یاره خیر دی ورته دروغ وایي د قرنګ خدا دا او خاون ته داسې ډیماند کوي چې هغه د خدي په وس کې نه ده خدای نشي پورا کوله او یا مثلا د دین خلاف څه خبره غواړي نو که خدم داسې څه چل ول جوړ کی چې خدای تخاون ته دروغ وایي دا ولی دی دوو ته اجازت شو په بعض اوقاتو کې همیشه نه ځکه کور پروانیږي
چې خځه خاون کور روان په دوه خاندانونه تباه شو مینس کې پکې بچی دی بچی تباه شو دا دریو ځایونو کې جایز دې دریو ځایونو ما سوا بر دروغ نه ځان ساتي در نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخت حکم دی دروغ بنوي او دا الله دا کتاب سخت وینا ده چې څوک دروغ جن دی په د الله لعنت دی خدای دې د دروغ نه ساتي نمبر 1 دویم چغلی باندې کې چغلی خطرناک شی دی چغله کې ګوره دروغ هم شو نمبر 1 یو دروغ شو دویم څه شو دو مسلمانان جنگولم شو د دو مسلمانانو مینس کې فساد او فتنه پیدا کولم شو بغضم پکې پیدا شي حسدم پیدا شي جګړم پیدا شي قتل او قتالم پکې شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنه قطات بل ځکه راځي لا يدخل الجنه نمام چغلی خور سړی به جنت ته نځي الا بزی چې په جهنم کې الله په فرشتو اوډبای او دا ګناه ته اورږي او پاک صافي کی الا به جنت ته ځي امام غزالی رحمت اللہ علیہ یو کتاب دی احیاء العلوم احیاء علوم الدین هغه یو واقع لیکلی دا او امام غزالی ډیر لوی عالم تیر شوی دی اوسم چې څوک دی او عالم صفت کوي الکوي غزالی الدهر دا خدا خپل زمانه امام غزالی دی ډیر لوی عالم ډیر لوی دا حدیث او د تفسیر دا احکام شرعیه او د فقه امام د تصوف ډیر لوی بزرګ او ډیر لوی عالم تیر شوی دی د نبی علیہ السلام په امت کې هغه خپل واقع لیکي یو سړی بازار ته لاړ یو مړی غشته دکاندار نے تپوسو کدا مړی ډیر خشتا مزیدار او مضبوط تکړه مړی په خوا به غلامان خرڅېدل پسو خرڅه اصلي خرڅون کې نیک سړی وی بالکل په دې پیسو خرڅوم الکه صاحب پکشتا وی بدک یو عیب د نور پکې سمعیب نشتا د کار خشین تندر دی خطا کړل او خشتم خخ کولې دی تابعدارم دې چې کوم خبره لګم په یو منډه دی بیماریم پکې نشتا د مریض هغه عیب دی چې بیمار یا تخت را تخت کوي تختیم نه تختیدلم پکې نشتا زما پورا تابعدار دی یو عیب پکې دی هغه دا چې چغلی خور دی زمارونو د شریعت مسله زده یو سړی یو شی خرڅي عیب به خی چې دا کې دا عیب دی او چې عیب یې نه خو ګناه وګټله بیا دا عیب نه پس کا سړی اغشتون کې اخلي وادي خلی که نه اخلي نه دی اخلي عیب به خی رسول الله مبارک فرمای چې چا بای اغشتون کې او خرڅون کې د خپل شی عیب بیان نکړ د اغشتلو کې او په خرڅولو کې به الله خیر او برکت نیک دی برکت به پکې نه او که چا عیب بیان کا چهره کده ما دې شي کې دا عیب دی نو الله به د په دې شي کې خیر او برکت واچي برکت خو لوی شی دی ګور دا د نبی رسول الله مبارک حدیث بخاری شریف کې حدیث من کتما اغه غشتون کی خرڅون کی چې کتمان یعنی عیب پټ کا محقت برکت بیعهما د بیع او د خرڅولو برکت به ختم شي فان بینا که عیب بیان کا وصدقا او یو بل ته رښتیا خبره وکړه بورک لهما فی بیعهما د دوالو په غشتلو خرڅولو کې به الله برکت پیدا کی پلس شي خرڅ کا عیب دی خو پلک دی خرڅ کا دی لسونه به الله د ترسل زر روپو کار برابر کی او که دروغ دی او عیب جن شي خرڅ کو پسل دی خرڅ کړه لسو روپو شي دا بدن پداسي سوړو دي چې تبم پکې پریشان او پیسې هم نه لړل شي دا خو ځنه رسول الله مبارک فرمای عیب بخې ګوره دا څه بنکی نن سبا خو زه حیران یم په خدای یقین کوه عیب جن سيزونه د عیب نه ډک سيزونه در باندې پګرانه خرڅي ما بلو یو ځای کې سودا کړ نن سلورم پینځم ورځ یو شاګرد مې شاګرد د حدیث او شاګرد مې دا هغه د دوی دکانو خې پیجندم سودا مې ته واغې چې کوړه ته ټول خاصی دونه راکړ نو څه کې وته ټول خدای پاک په چا اعتماد کې یاد ساته دکاندار طبقه تاسو ته خصوصا وي چې یو ګاټ د باندې اعتماد وکي اعتماد چې مال دا شیرا کا نو بیا به د ګاټ کې اعتماد در باندې وکړو خشې به ورکې کایب جنو وې دې کې دا عیب او چې ګاټ د باندې اعتماد وکړو نو د بازار نرخ نگران به قطن نه ورکې پته یقین اعتماد وکړو او که بیا مولا ګران ورکې نو ګناه کې
بعض وخت کې سړی جوړه نشي کولی حیا ورځي او په دکاندار اعتماد وکړي، دکاندار وی راشه جوړه نشي کولی، سټ کې ولا مضبوط ډق ورکړه چې خیر ډېرې پیسې دې وګټي او ګټا خو آرام دې وګټل، بیا بدل راځي نه دا سړی. اوس مال قسم هم راکړه بیا په هغه طرف نه ورځو څه پیدا شوه 2-3 روپۍ رانه وګټلې خو بیا نورې نه ګټي که نور کله خو مې سودا کول خو دې نه کوم. هسې یو مثال مې دله درک. نو عیب به بیانې خامخا به ذکر کې. رسول الله مبارک یو ځای کې بازار ګرځېده، غنم خرڅېدل، غنم چې وکتله لاس مبارک یې پکې ومنډه لاندې لامدو بره اوچو. هلکه دا ولې؟ وی صاحب باران پې شوی دی. باران د پاسه کېږي او که لاندې کېږي؟ باران کېده د پاسه نه لاندې لمدو. دا دوکه به نه کوي، بلکل قطعا دا ګناه ده. حلاله ګټه ته ګوره په لږ کې به ډېر خیر او برکت وي، او چې حرامه دې ډېره وګټله دا به درنه په داسې لار وځي چې خفه به مې او درنه به ځي. نو هغه سړی ورته وایي چې دا غلام دا مرایي خو خرڅوم خو دی چغلي خور دا مړوي، دا پوټې خبره ده. خدمت تکړه وي نور خو داسې دی چې زمری دی، ښه زبردست کار کوي، خبره هم مني او ښه تکړه خشتار څه وی دا پوټې خبره ده. دا هېڅ عیب نه دی، نقصان نه دی، ډېره ښه ده. ما عیب بیان کو زړې سره اخلې واخله بیا ته کور ته. زمارونو هر څه برو خو عادت نه برو، خوی نه بدلیږي. دا یاد ساته. رسول الله مبارک فرمایي اذا سمعتم بجبل زل عن مکانه، که دا موردل چې غر د خپل ځای نه وړقېده فصدقوه، دا خبره ومنئ. خو که دا موردل چې یو سړی د خپل خوی نه واوړېد دا مه منئ. غر به د ځای نه وړقي، خوی انسان د خوی نه نه لقي. پته وایي چې د خوی نه انسان نه لقي، نو بیا د پیغمبر د راتلو مقصد څه شو؟ دا د مولیانو او تقریرونو فایده څه شوه؟ بیا د قرآن فایده څه شوه؟ ځکه الله خو نبی علیه السلام فرمایي بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، زه خو دې له راغلی چې خلکو ته ښه خوی وښیم. او خوی چې بدلېږي نه بیا څه فایده شوه؟ نه خوی بدلېږي نه، خو خوی نیکۍ طرف ته مایل کیدی شي. حضرت عمر بهادر و بهادری پکې وه، دا بهادری خوی ولا بدلولی نه شي، خو صرف دونه فایده حاصله شوه چې هغه بهادري به د اسلام نه مخکې د کفر دپاره استعمالوله، اوس به هغه بهادري د مسلمانۍ دپاره استعمالوي. حضرت عثمان غنی سخیو، نو دا سخا والا خوی ته ختم نشو د اسلام نه پس، خو هغه سخا به مخکې د بوتانو دپاره استعمالوله، اوس به د الله او د رسول دپاره استعمالوي. نو خوی ختمیږي نه بدلیږي. یعنی څه دا خوی د یو طرف نه بل طرف ته راړولی شي. زمونږ دا محنت د پیغمبر محنت دی چې دا خوی ولا دا جذبات به وي، دا غصه به هم وي، او دا سخا به هم وي، او دا تیزی به هم وي، خو دا به مونږ داسې راړو چې د دنیا دپاره نه د الله دپاره شي، د نیکۍ دپاره شي، د ګناه دپاره نه شي. خوی چېرته بدلېږي؟ کور ته یې راوسته، هغه چغلي خو پکې و، هغه صفت خو هغه کې کار به یې ښه کو. یو ځل راغی دا یاره واقعي دا شیطان سړی چې که نه که دې په دغه کې پرېوځي که نه د ځنکدن په وخت کې پرېوځي نو دی به بیا هم شیطانت کوي. زه یم دې به ځنکدن وخت کې که دله شیطان راغی دی به هغه وخت هم شیطاني کوي. او مونږ ته خبرې ګناه هغه ټایم سره ښځې ته ورغې د دې مالک دې ښځې له زه خو ستا نوکر یم، یو خبره درته کوم خو چې ګورې ما رسوا نه کړې. وایه نه نه ستا د پیدې خبره کوم، که زما نوم اخلې که نه او خبره اوټ کې نو بیا درته نه کومه. نه نه وایه څنګه خاوند در باندې بله ښځه کوي. ښځې ته خو چې دی ووایي خو د پنډرې په ګولۍ دې وویشته، ښځه چې دا زغمي چې بله ښځه پې وکړي، نه اسانه خبره ده. هر څه زغمي، خو که ته ورته د قصد مې چې ښځې دویمه ښځه کوم نو ته بیا تندي ته ګوره، خبرې به هم در سره نه کوي. یاره ښځې او دویمه ښځه لرې که خدای مې د کوټې د دشمن نه وساتي. ښځه چې ته دا زغمي وی خاوند در باندې بله ښځه کوي، ته څه خبرې؟ ما ته پته نه ده کله چې ماسخوتن ناوخته راشي او د غرمې کله نی او کله سار وختي وځي، خو دا هغه بلې ښځې له ځي که نه قصه پیسې جوړه کړې ده. خو ګورې ښځې دا مې راته وایي چې ما به نه یادې زه خو ستا خیر خو یم. ګوره د شیطان له چلم ورځي، خبره ده له داسې ډولۍ کې مزېداره خشته، دومره یې دله خشته کې دننه شرابي لیبل پې د پاسه رپی ولګوي، ته وایې دا خو پی دي دننه بهګي منځ کې شراب. خدا ته رښتیا نو زه تا ته دروغ وایم چې ستا خدمت کوم، ستا غلام نوکر نه یم. خو ګورې زما نوم وانه بس نه ماله کار ونه کړو. ښځه غریبه خفه شوه او چې دا چا په چا شک پیدا شي ټول نظر یې بیا خوی. غریب چې به رښتیا چې د ماسخوتن ناوخته راغی دې غریبه یې وګوره که نه دا واقعي دا غلام ټیک وایي.
که چا د وسار وختي ګوره کنه چې دا بیٹه مشو تا چې چا سره رواني اره خبره ته ولا نظری هغه غریب اسی پلار رواني دی ګوره کنه ماته تیز تیز وکتل هغه اسی چې تمټ داسې اولقي ګوره کنه ماته مټي وای حالانکه هغه خوار ته خبرم ني خورا دا شکونه زیاتې کې شیطان دا شکونه زیاتې یره دا شیطان دې لوی پالیف لا مورا مې دا خلک غرق کړ بهر کیف وی سبق اوس الکا دا بس چل کېږي وی چل راځي نه کې سپیکر چونه کې زه په علاقه کې یو تعویذګر دی هغه تعویذ دلو کوم چې دا اړه ولا تور کم دا غبلې خزه الا شابکر څه پیسې چې غواړي وینا ابدا چل کې چې د خاون د دې غری نه بلګ اختراف پرې کې کله سر نه دی را پرې کړم خیر دی ګیری نه دی راو استلم خدای غری دا وخت ډېر قیمتي دی دا یو دوه درې احتمال راکا چې هغه تعویذګر له تعویذ بو کی ته تماشا کوه ولا به ته توري تاسو به خمینه پیدا شي وخت به څنګه را پرې کو ودا خاصانه خو چې کله ودشي نو چې اړه براوال یقین چی او معمولی خو بزان نه خبر نه یو دوه وخت لکر پر کو بس مال را د پیښه د ما کار پېښ خدای غریب خو محتاج دی اوس دې تا وګوره چې په وختو تعویذ کول ډېر خو مونږ هم ډېر سادهګان دي ځانکې سړی په چرتور چرګي په وینه تعویذ کوي په وینه تعویذ جایز دی تعویذ چې خدای نوم لیکي نو دا خدای نوم په پلیت شي لیکي وینه خو پلیت را نجاسه ده په پلیت شي څنګه تعویذ کوي مونږ ډېر قمقل خلک هغه وی تور چرګ راواله کله وی تور چیلې راواله زم چې دا تور کې څه چل دی دا تور چې مونږ یادو تور چیلې او تور چرګا دې کې څه چل دی د دې مقصد باندې ځان پوي کې دا چې یو تعویذګرو هغه له بخلک تعویذون لتل چې تعویذون له بلال نه هغه ورته وی تور چرګ راواله دا غي په وینه د تعویذ دی کوم دې غریب ببارو چې خدای تور چرګ خو ګور یو وخت پکې یو باندې پکې سپینه نه دا کیمرا پیدا کړ چې بار وو تل تکي بوتاغه د تعویذګر هغه سړی بناستو سي درته وې یو تعویذ را لیکي خو تور چرګ غواړي زم کلی ته تور چرګ به پیدا کوم ودا سکار غږ مکو ما سره شتا زه به در باندې خرڅ کوم خو ګوره سیب تاغه گونه کې اما میانس کې سیب چرګاوا سیب خبر بیا خو راس فاش کیږي کنه سړی به ډیره خدا غږ باندې کومه چې کلی ته زم 200 می کرای لګي او بیا تور چرګ پسې ګرځم دا خو خله پاسانه په 200 په 300 والم خو چې شی ملو شي ابه ورکړه تعویذګر بابا له ویاو دا سیب چرګ میرا پیدا کړ یاره خو یې کړ خزرا سیو کلی کوټه کې پریدا ته د غپ شپ لگاوا زبدي باندې تعویذ کوم غریب به بارو است د بس سبق په تعویذ ورک ز په مخه ښه چرګ بیا خپل شړی له ورکړه هغه چرګ په دروازه لزل علی دل او لزل بقرته دا تور چيلي پیر بابا له کاکا صاحب له خدای ته وګوره خپل پیسې کده سره ډیری شوی او کډيري ني خیرات کړي په جمعات کې ولګاوه په خپل بچو لګاوه په خپل رشتہ دارانو غریبانو تقسیم کا په خپل کلی گاوند کې مسکینانو لور کا دا سکه په کم طرف روانه تو بتاویذ کې ماشوم له خپې تواچه الکه تعویذ کې کده د خدای او د رسول نوم لیکلی د خدای نوم مثلا لیکلی یا د قران الفاظ لیکلی یا د رسول الله حدیث لیکلی نو دا خدای د ظالمانه کوپر کارو کې چې خپې تا چو د خپې سره لګي او ماشوم سره منډي وي خدای لوی ګناه ده تو بسارو ته تعویذونه چي یو څنګه مې تاسو کله کا سارو ته تعویذ دا خو سټو پورې مړې مګي او خپې مګي او غوجل کې ناشتي دا خو د خدای د نوم غټه بیزتی وکړه بیا د بيدو کړه کوپر کار دی دو کافر فی بظالمه وینا من په فرعون او شداد نمونه لیکو پوره نو ما وکړه فرعون او د شداد نوم سره لیکي دا غي باندې برکت حاصله نو دا هم کوپر دی چې دا کافر درونو برکت اخلي او کوي چې نه دا ساروی به ویریږي ناغه ته پته لګي چې د فرعون نوم لیکل شوی او د فرعون نوم ولا شل د لیکل املا پوره ولا مګه د ساروی پوره خب مګه د غلاق پوره مګه نو په بزیات کی اذن قام دا شیطان دې د وسوسه چي دا ولې دا په غلطو مونږ سریو ولې دا غلط کارونه مونږ کو ډوډۍ ولا دم کا خله کې ساروی دا ورکا ګوړه ولا دم کا خله کې ولا ورکا ماشوم لا دا سيزونه کنجه کې مونږه کې دا ماشومانو ته ما چوا صحیح تعویذ د شریعت مطابق ولا ولیکا خیر دې غاړه کې ولا واچو ماشوم لا غاړه کې واچو ساروی لا ګوړه اوړه دم کا ولا ورکا دا د فائدې خبر د خېټه ته بلال شو نو دا زمون قمقلتوب کول می خبره کوله سو وې د اوسه په سرمندله تعویذ لیکم
وسیر الله پیدا کوم وسیر الله کوم نه پیدا کوم نو دا غری دا وخت ولا راو بس یو سو هغه دا خو آسان شو چې کله مې میړو د شي او کرپ ور کم یو د وخت به راکا ال تلاله خاون تلوي سړی یو خبره درته کومه خو ګوري لکه په پټه ساتي نه کمې ډېر خیال ساتي او ګوري دماغ نو وایا خلې بل چا سره تعلق جوړ کړي سدي وې سړی و د کور کې خدمتګار نه ما خو ګوري ستاده پیدي خبره کومه سينه مونږ یاد نه کې ور چل خو ور دي کنه او نن دې کې سبا دې بیغمه کوي دې هغه څنګه ځان ته لار واري وجنه دې پرې دې چتا هر دې کې چې غیر په خو بدا مازیګر د عمله کوي وجنه سړی دا دې سوې خزانو ځان چې تر قصته ودک او قرار شروع کړي پته راته ولګي ما غورته وې ته ځان ته تماشا کوا چاله به بل دراغشتي تیرا کړي او هر وخت دې لالي یار په دا قانچه د په دا مړی کې درمنډي پرې دې نه سړی وی ګور ما یاد نه سړی واقع چې الکه خزه هم قمقل شیخ دې کټ کې سم لا تورې ځان سره غلي غوند کې خو او دا قصه دانو دغه قرار شروع هغه غریب خو په کړي هغه په خنیت رااله چې دوه وختبه پرې کوم چاري راواغشته چې دې مړی ترانه دیکلا بس د خسر روچت کو غلام خو می ټیک وای دا خرچ په کړیو ما که پینوم خود به ځای لال کړیو ما کړیو چې دا کړو شاقي ورکسره ته خو ورته چې وی وردا د ورمنډ کړی هغه د خضرونو پسې راشه خورې د لمړکړه مفتو کې د لوجاسه به سه مړکړه خو ګورې ما باندې یادوي هغه چې راغله خورې وړي چې هغه نه خو ویني بیگ او تلته کې وای لاسونه په ټوپونه وای مفتو کې چوره کې خو سړی الته مردار مړې چغله برکت دی ولې سلام لاړو خزم لاړو دا چغله دا امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې لیکلی احیاء العلوم سمن غلط خبره نه دومره خطرناک شی دی چغلی او کته چې دا مړه خو هغه سړی مړ شو ابل مړ شو یاد وساته د دین په مسله ځان خبر کا یو سړی شیطانی وکړو یو سړی دروغ وې یو سړی چغلی وکړه د دې شیطان او د چغله په برکت چې څومره مړی شو د چغلی خور او د شیطان په غمړو کې صدا دا دې نه وای چې د قتل ګناه شو نه جناب تا شیطانې کړی تا چغلی کړی دا قاتل چې څومره ګناه شوی رد دومره بستام کیږي دا غبم کیږي خو دومره سره تم شریک مونږ ډیر داسې کوو مونږ وای دا ما خو مړ نه دی کړی هغه کړی نه نه ستا په شیطانت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د بل په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړ دوه ټکي لکه عربی کې وی اقتل پښتو کې وی مړ کدا پلان کې صرف اوق لفظ وی یا وی مړ وی مړ نور ټکی نه وی دوه ټکی استعمال کی دغه دوه ټکو والا سړی په تندی به د قیامت پر ورځ لیکلی آیس من رحمت الله دا پلان کې سړی د الله د رحمت نه امید بد بنه کې نه به د مړی کې او نه به د جمدی کې زرقانی دا موطا د امام مالک یو شرح ده حضرت امام مالک رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی موطا دا حدیث دا شرح د زرقانی غاغي کې واقع لیکلی نام ډیره معتمده خبره یو خدای مړ شو او یو خدای لمبول یو غاسل خدای بعض خلک کې د مړو د غسل خدمت کوي یو غاسل خدای د خدای لمبوله چې کله لمبوله وغه صابون مابون یا لاس ماسي پر اخکا زمانه کې خیر صابون نو صابون په ځای بنور سيزونه استعمالېدل نو چې رون لکله د خدای لاس ورسېده نو دا غاسل خدای وای دا لمبون کې یره وی دا مړی چې دی دا خدای وی دوا وتو کې خدای دی وبخي وی دا مې یو ځل په بدعملې لیدلې و ټول چل قوم ور دي کنه دا ګړګانې مجيبه خدای یو ځل مې دا په بدعملې لیدلې و نو بس اوس خو مړه ده دوا وت شرمې مو او خلکو ته دا ښکار کوي چې نه سره خېګړه کوم دوا وتاو کې چې خدای پاک یو بخي هما یو ځل په بدعملې لیدلې و او چې دا ټکي وي دا لاسې داغه مړی دا غمړې خدای پتون پورې کلکون ختم دا راکاږي نه روچتي دا څور خلک په الپی باندې چې یو شعر شي سره نختی دا زور لګي انته کې خلک وي چې جنازه خو تیار ده خلک راغلي دي شابه دا مړی رو باسه کنه وي صبر وکړه مړی خلا غسل نه دي شوی دا څنګه غسل دي چې نه کیږي خیر خبره پټه کم دې پاتې کیږي ادا خزي دا غاسل خزي لاس داغي په پتون پورن خطه دې رګون پور جدا کیږي نه
خدای داسه مصیبت پیغ شپه پکې تیره شو ختمونه کوا درودونه وایا جراګانې خدای ته کوا خدای دا خود دې مړی رسوایی ده دغسې بیجابه پروت دی او د دې جمده ښځې رسوایی ده داسه مصیبت شو علماء راوله چې خدای څوک حضرت امام مالک رحمت الله علیه دغه زمانه کې جن دی هغه لوی بزرګ هغه ته چې یو دی دغه وخت د مدینه شریفه قاضی مو داسې مسله پیښه غریب راغی نو یو خدای سره خبر نشم کولای نو ورتلی شم وی پرده به ولګو د پردې نه پورې غاله صاحب څه چلو درې ورځې مړی پروت دی خلکو وی د مړي وارثانو مړی څښا کېږي او ګور یاد ساته مړی چې وشي جنازه بدر کې ایساره بنا په شریعت کې جنازه ایسارول ګناه ده ګناه په مړي هر قسمه حالت پیښېږي شي هغه جناب وی چې دا خو هغه مړی والا وی چې بد داسې کار دی کوي خځه را لاس پرې کې دې مړوال کې چې موږ خپل مړی خاختو موږ د مړي بې عزتي نشو کولی او د ښځې وارثانو وی نه لاس څنګه پرې کړو دې ښځې د خپې نه دا پتون را پرې کې دا سرمن را پرې کې ورسره موږ خپله ښځه خدمت ته تاسو له مړي را لېږلې ده لاس به اوس پرې کوئ اوس مړي به بین شروع کړي دا بسې کوي حضرت امام مالک رحمت الله علیه چې راغی پردی ورته ولګوله ویله دې غاسلې ښځې نه دې ورته تپوس کړو تاسو ګناه خو نه ده کړی وی نه ما خو هېڅ هم نه دي کړی وی نه چې دا ښځه دې لمبوله ته چل خو دې نه دی کړی وی صاحب یو خټکې مې د خولې نه وتې دی څه دې ویلي دي وی ما دا وویل چې یاره دا ښځې ته دوا وکړې چې خدای یې وبخي او دا مې یو ځل په ګناه لیدي ده په بدعملۍ او چې دغه ټکې مې وی لاس مې ونښته امام مالک صاحب ورته وی ښه دا تا په بدعملۍ چې لیدې را ګوان در سره شته څلور وی نه دې ستا مخکې اقرار کړی چې ما دا بدعملي کړې ده نه اقرار هم نه دی کړی تا په دې عمل لیدې ده پخپله د چا مخکې وی نه په دې عمل مې هم نه ده لیدې نو تا دا خبره څنګه وکړه یاره وی دا یو ځل په لاره روانه وه منګې په سر و د اوبو او د یو سړي د دروازې مخکې ودرېده نو زما پې دا شک راغی چې ګینې دې سړي سره دروازې والا سره څه یارانه ده د خدای نیک بخت دی ودرېدل خو په دې هم کېږي چې بنده ستړی شي ودرېدل خو په دې هم کېږي چې پکې چې ته څه ازغۍ مزغۍ مات شي یا څه سره ډغره وخوري یا چا ملګري ته ولاړئ نو صرف په ودرېدو دې دونه تهمت په دا مړي ولګاو او شرموله دې رسوا کوله دې تا ته دې اقرار نه دی کړی په دې ګناه دې لیدلې نه ده څلور ګواهان د سره نشته او تهمت دې په مړي ولګاو وی به دقه ټکې مې وویو دقسې په ګناه مې نه ده لیدلې خو دغسې مې لیدې وه وی داسې کار دی چې اوس به تا اتیا دورې درکړو تا حد قذف در باندې جاری کوم والذین یرمون المحصنات المؤمنات څنګه دې ورپسې چې په پاکو ښځو باندې الزام ولګئ او بیا ثم لم یأتوا باربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة څلور ګواهان چې اوسنی اتیا دورې ولا ورکړي اتیا دورې درکړو اله به کار ټیک کېږي بس ښځې هغه لاس همغه مړي باندې پروت دی په دورو شروع کړه یو دوره ورکوي بله ورکوي خو چې اتیایمه دوره ښځه وواله هغه غاسله لاس یې د مړي نه جدا شو خو دا کارونه او کرتبونه دا قصې پسې دا هر وخت نه ښکاره کېږي دا خدای کله کله دا خپل قدرت اظهار کوي همیشه نه کېږي دا سزاګانې به الله د قیامت پر ورځ ورکوي د مړو بد بم نه وایه مړي چې وشي کفو عن مساوي اعمالهم نبی علیہ السلام فرمایي د مړو د بدو اعمالو ذکر مه کوئ اذکروا محاسن موتاکم د خپلو مړو ښه بیان کې بد یې مه وایه نبی علیہ السلام وی دی خو اسم کس ګناه کړي نو هغې ته ور ورسېدل دې سره پاړه بد وه که یو مړی داسې وي چې هغه غلط عقیده لري او د هغه غلط عقیده او غلط عمل په خلکو کې خور شوي او خلک په هغې لګیا دی عمل کوي نو ذکر یې وکړه چې خلک یې د هغه بد عملی نه ځان وساتي یعنې د مړو به هم بد نه وی غیبت په نه د جمدي کې او نه به د مړي کې سخت وبال او سخت جرم دی حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ دا حضور پاک صحابی دی اور آغی نبی علیہ السلام تو ما گناہ کرے حضور پاک مبارک تے مخ دی بل طرف توالا دی بل طرف تر آغی ویدہ اللہ رسول ما گناہ کرے پا ما حد جاری کا سلور ذلت حضور پاک مبارک مخ اڑا واغا بار بار وی نبی علیہ السلام مبارک تی پورا تپوسو نو کرل اجورم ایک کرے صحابو ته زیدی بوز او سنگساری کی چې کله بوت او صحابو سنگسارو نو دا د مرګ دا دل ډیر خطرناک دی د منډه کړی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تر یو جامه د اوخ پرتا وا
پاغه اوشتو دی غریب را پرې وساته و او رده نبی نو دارې والد حضرت عمر پجامو پرې وته دغه خیره او حضرت عمر فاروق اے ماعز خدای رضا سے داسې کا کتا دا ګناه نه وکړي نن به زمون جامې په وینو لیت شوی چراغی حضور پاک مبارک ته صحابه وی سچله مو سره وکړو وی سیب سړی مسنصار کړ وی سیب هغه درد لک تنگ نو منډه کړې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د اوخ پاغه جامه ویشته او خیره وته وکړه رسول الله مبارک فرمایي عمر بد دی وکړل زما دې قسم دې ماعز داسې توبه است و داسې توبه کرد دا توبه د ټول مدینه په خلکو یو روایت کې د زمکه ذکر دی د ټول زمکه په ګناګار طبقه تقسیم کې د ټولو توبه الله قبول کړي هغه داسې توبه وسته بیا وی چې دا ګناه وکړه نو د مړو د بدو ذکر باندې کې چې یو مړی بدو کې څه پته لګي د مرګ نه مخکې هغه توبه است او کې نم د استه هغه ورغه کنه خدای الله پېښ او دا هغه بد عمل پېښه زمید هغه بد عمل د ذکر کولو څه ضرورت دی د مړو خ ذکر کې خ وایه دا خسړیو دا نیک سړیو بد بنوای نه د جمدون د مړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته تللی صحابه ته بیان کوي یو قوم می اولت چې پدا دا شونډې ولا پقینچو پرې کولې دا شونډې او چغې به والے تپوس به کو دا سوکتی وی دا هغه خلک چې په دنیا کې به غیبتونه کول یو بل قوم می اولت چې دی وخت کې به ولا سیخ ورکا او راخکه به د غوګه پورې به ولا شلو بیا به دلته سیخ ورکا دا بل غوګه پورې به شلو دا به جوړیده دا به ولا بیا شلو دا به جوړیده به ولا بیا شلو هغه به چغې والی ویني ته به دی مې دا سوکته وی دا هغه کس دی په دنیا کې چې دروغ وی دروغ او دنیا ته به دروغ خورېدل ویلون نبی رسول الله فرمایي لمن هغه انسان لا ډیر لوی تبعی دا چې هغه دروغ وای دې د پاره چې خلک ته خاندي وی دا ویلون له درې دله فرمایي دا سړی دی برباد شي دا سړی دی برباد شي من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار چې کوم په دنیا کې دوه پړیقه دی یو ته په یو مخ خبره کوي بل ته په بل مخ خبره کوي شیطان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ په داخله کې د اور جبه پرته د اور جبه په کتابي کې راتاوي هم پروپاګاندا څونه کوي درو پروپاګاندا دا ډېر لوی جرم خطرناک ګناه کبیره وته نو په دې جبه شیطانت هم کېږي دروغ هم پې وایي غیبت هم پې ویلې کېږي شیطانت هم پې کېږي دا ټول جرمونه د دې وړې جبې دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کما له چا ذمہ داری راکړه چې په دې جبه به دروغ نه ویم دې سړي له زه ذمہ داری ورکوم د جنت چې دی به جنت ته ځي دروغ چې په دې جبه نه یو نیک انسان دی په یو مجلس کې ناست وم نو یو مجلس کې غیبت کېده وی دې پاسېده وی لږ ساعت پس بیا رالم چا سره مې کارو وی چې رالم هغه غیبت همغسې شروع و وی ما اسې واورېده خو توجه مې نه ورکوله چې وده شم خوب مې لیده په خوب کې یو سړی را لګیا دی او څخه د خنزیر غوښه د مرداره چینجي پې لګیا دی د هغه خنزیر د هغه مردارې غوښې نن وړی راغلي او ما یې راکړي چې دا خو نه خورم ستا پلار به یم په زور یې زما په داخلو کې را منډي او ما له الټی راځي چې دا خو څخه بین کوي د خنزیر هم د او چینجي پې لګیا دی دا ولې راکوې یو ستل ته مسلمان غوښه خوړه خیر دی او دا نه خوري ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا قرآن کې الله وایي غیبت داسې دی د مسلمان غوښې خوړل وی په زور یې راکوله الټی مې وکړې په هغه خوب کې چې راویښ شوما دا بزرګ وایي قسم په خدای چې 13 ورځې مې د خولې د هغه څخه بوی ته او د کشف خاوندانو پې پوهېدل زمونږ د خولې نه هم دغه بوی ځي خو مونږ د کشف خاوندانو یو پوهېږو پې نه هغوی به پوهېدل مونږ نه پوهېږو مونږ ته پته نه لګي دروغ دې نه ځان ساتئ ستاسو پکې خیر غیبت دې نه ځان ساتئ چغلي شیطانت دې نه ځان ساتئ د ژبې ګناهونه دي دې ژبه کې د یو حدیث کې دا هم راځي چې دا خلک به د ژبو کې به له سیخ ورکړي او د قیامت پر ورځ دې نه اویزان دي الله اکبر خدای هم ساتي اسان ژبه له معمولي غوندې ستن وروړه چې درد ته ټینګ شي څومره خطرناکه خبره دې په دې تصویر راواله الله ولې نه لا اله الا الله 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 درود شریف پی وای لا حول ولا قوه الا بالله پی وای سپی ځان له جبه ستړی کړه چې چا غیبت ته کنه هغه ته څه نقصان ورسوي سمنا دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس دارون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان
پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سحر شي دا ټول اندامونه جبې له قسمونه ورکوي. وی ای جبې که لاس دی او که خپې دی او که نور وجود دی، جبې ته وایي چې ګورې مونږ تا سره متعلق یو، زمونږ تعلق تا سره دی، مونږ په تا پورې ولاړ یو، که څه سمه شوې مونږ به هم سم یو، که ته خرابه شوې نو مونږ هم خراب یو. د خدای دپاره زمونږ لحاظ وساته. دا حقیقت ته که جبه کنزلو کی او د هغې نه جنګ جوړ شي نو لاسونه کوتک تلاس کی، تماچې تلاس کی او خپې منډه ووي. او که جبه سمه شي د الله ذکر شروع کی، د الله په یاد کې چلیږي، لاسونه او خپې او دست او منځ ته متوجه شي. څومره چې زمونږ په دې وطن کې قتل او قتال او جګړې او دشمنۍ جوړېږي د ژبې د لاسه. نو د نبی علیہ السلام مبارک وینا ده او ډېره بهترینه وینا ده چې اندامونه ژبې له قسمونه ورکوي چې ګورې په تا بربادېږو، په تا ښه کېږو، سمه چلېږه. دا ژبه که سمه وچلېږي، د الله په یاد کې وچلېږي، د الله په ذکر کې وچلېږي، اندامونه به ټیکي. ټول اندامونه به د الله په رضا کې چلېږي. او کدا زبکه جبه په کنزلو کې، په غیبت کې، په چغله کې، په شیطانت کې او په بدو کې وچلیدله نو جبه خو ټوپک نه رالی، لاس به بیا ټوپک هم رالی، تماچه به هم رالی، دشمنی به هم جوړه شي، قتل و قتال به هم جوړ شي، دوه خاندانونه به هم یو بل سره وجنګېږي. دا د جبې د لاسه. قرآن حکیم کې الله فرمایي چې اے د ایمان خاوندانو لا یسخر قوم من قوم، یو قوم د بل قوم پورې ټوکې نه کوي، یو سړی د بل سړی پورې ټوکې نه کوي. لکه زمونږ په وطن کې دا یو لوی پیغور دی، که د چارنګ توري نو خلک ورته ټوکې و پورې کوي او پیغورونه ورکوي. که د چا قد بدرنګی بدشکلی نو خلک ټوکې ټقالې و پورې کوي او پیغورونه ورکوي. که څوک ډېر اوږدي لوړي هغه پورې هم خلک ټوکې کوي او پیغورونه ورکوي. که د چا سترګه معذوری هغه پورې هم خلک ټوکې کوي. که چې دا چارنګ ښکلي ني هغه پورې هم خلک ټوکې کوي. الله فرمایي د ایمان خاوندانو یو بل پورې ټوکې او ملنډې مه کوئ. ته چې چا پورې ټوکې کې، مسخرې کې، ممکن ده د الله په نزد به هغه ستا نه غوری، ته به هغسې غوره نه او د الله په نزد غوری. او دا حقیقت دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په لاره باندې روانو، یو سپی ولید، ډېر بد شکله سپی و. سپی اسم ښه شکلی نی، خلک چې یو بل سره د بد شکلی تشبیه ورکوي نو سپی یادوي، مړوي لکه د سپي غوندې شکل لري. او بیا هغه سپی ډېر بدنومه او بد شکله و. نو امام صاحب خپل ملګري ته وایي یاره ډېر بد شکله سپی دی. وی سپی ورته ګویا شو، ورته وایي چې ګوره عجیبه خبره دې وکړه، د الله نه ویرېږه. دا شکل ما ځان له پیدا کړی دی که د الله پیدا کړی دی؟ دا سخا شکل خو الله را کړی دی. که خوښه زما وه نو ما به ځان سپی پیدا کو، ما به ځان انسان جوړ کړی. نو الله را نه سپی جوړ کړ، تا خو نه دی جوړ کړی. او بیا د سپي دا بد شکله شکل الله را کړی دی، دا خو ما ځان له نه دی جوړ کړی چې ته ما پورې خاندې. امام صاحب چې تا خبره به کله را یاده شوه نو په جړا به شو چې یا الله زما توبه ده، دا مې څه غلطي کړې ده. او دا حقیقت دی رونو، که مونږ پې سوچ وکړو دا څرنګه چې د مخلوق بد وی نو مخلوق خو ځان په خپله نه دی جوړ کړی، دا په حقیقت کې د الله بد دی. دا الله بد دی وی نو دا الله بد چې سړی وی الله به پې څومره خفه کېږي. مخلوق به د مخلوق صفت کوي، بد به نه وی. د شکل صفت کوا او بد یې مه وایه چې دا شکل خراب دی. ټوکه ټقاله مسلمان پورې مه کوه. عسى ان یکونو خیرا منهم، الله وی چې دا چا پورې ټوکې کې څه پته لګي، دا الله په دربار کې دې ستا نه غوره دی. بیا به څه کوې؟ حضرت بلال رضی الله عنه ته وګوره، د شکل نه تک تور، د رنګ نه تور دی. ګوره شکل خشته نه دی
او چې خبرې به کولې نو د ژبې خبرې هم صفا او مزیدارې نه وې. اشهدو شین به نه شو ویلې، اشهدو به وې. اواز الله خشته ورکړو، شکل خشته نو، لیکن د الله په نس مرتبه څومره لري؟ دومره د لوی مرتبه خاوند چې د دنیا مخلوق ورته پسخېږي چې الله دې تور رنگ والا بلال لتا څونه لوی مرتبه ورکړې ده. عسى ان يكونوا خيرا منهم. نو چې کم قوم د بل بد وي مه وایه، دا الله په نس به پته لګي، ممکن ده چې هغه د ده نه بهتري د خدای په نس الله تخوخ وي. او نبی علیہ السلام دقسې فرمایي وی عربي له په عجمي فضیلت نشته. عربي وی زغ ورم، نه دا خبره خطا ده. او نه سپین لا په تور باندې فضیلت شته چې دی وی د سپینې مودې تور دی، دا پکې نشته. لا فضل لعربي على عجمي ولا لابيض على اسود. دا سپین دی نه وی چې د سپینې مودا تور دی، او که فضیلت دی الا بالتقوا، په پرهیزګارۍ دی. تور چوړې دی، تور چوړې، او ټول ورځ په ډیرانونو او په لختو کې پردی غریب خدمت او مزدوری کوي، په ژبه الله یادوي او تقوا پرهیزګاري ده پکې. دا هغه سپین خشته مالدار نه چې بسترو کې فومونو کې ډډه والي، خو الله نه یادوي، دا الله نه لرې دی. دا چوړې د الله په نزد ډېر زیات بهتر دی. ټوکه ټقاله به مسلمان پسې بالکل نه کې، دا ګناه شو په ژبه. او یو حدیث پاک کې راځي چې یو سړی بل مسلمان ته پیغور کوي. دا ګوره زما خبره نه ده، د حضور پاک مبارک خبره ده. یو سړی بل مسلمان له پیغور ورکی، وی الله به دې اله وجني چې د چا له پیغور په کومه ګناه ورکړی دی، حق ده کې الله پیدا کړي، په کوم صفت ورکړی دی. لکه هغه له پیغور ورکه مړه ته خدا شي، مړه ته خدا شي، ته خدا شي، نو ته به اله مرې چې تا کې الله حق شي پیدا کړي. دا نبی علیہ السلام فرمایي، دا بدل ده نه الله وایي. که یو سړی کې ګناهی ورشه غوږ کې پټ ورته ووایه چې وروره دا ګناه مه کوه. یو سړی د معاشرې غلطي کوي، ورشه پټ په غوږ کې ورته ووایه چې ته غلطي کوې، ردې نه ځان وساته. او که یو سړی داسې ګناه کوي، داسې غلطي کوي چې د هغې ضرر مخلوق ته دی، بیا ویلی شي، بیا ویلی شي چې هغه سړی ګناه کوي، هغه غلطي کوي، د دې نه ځان ساتئ. خو د دې خو د انسان د شکل سره تعلق نه لري. د شکل بد ولې وی؟ د شکل بد به نه وی. نو دقه ژبه ده د انسان، که دا په ښه کې چلیږي ټول اندامونه به په ښه کې چلیږي، او که دا ژبه لږ هم په بدو کې وچلېدله اندامونه یې تباه و برباد کړل. مخلوق خدا ځان تباه و برباد کړ په دروغه قسمونه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، زه درته نه وایم، په بخاري شریف کې حدیث دی چې په خپله سودا قسم به نه خورئ. ګورئ یاد وساتئ، قطن به نه خورئ. سودا خرڅولو کې قسمونه به نه خورئ. د الله نوم دی چې 5 روپۍ پې وګټئ، دا الله نوم دی دپاره چې ته په قسمونه وخورئ، قطعا به نه خورئ په دروغه قسم. دا الله نوم به د پیسې دپاره نه استعمالوي. ولې؟ فرمایي وي سودا به دې خرڅه کړي خو برکت به ختم کړي. څوک وایي؟ رسول الله مبارک فرمایي قسمونه سودا به دې خرڅوي، مسلمان به دوکه کې ابر باندې دوکه شي، خو ممحق للبرکت، سودا پیسو کې چې د کم برکت دی به پکې نه. دا پیسې به وي، برکت په پکې نه. په بیماری به لاړ شي، په مقدمه به لاړ شي، په هسپتال به لاړ شي، بله سوله به جوړه شي، بله سوله به جوړه شي، بله سوله به جوړه شي، هېڅ برکت به پکې نه. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هل یکب الناس علی مناخرهم الا حصائد السنتهم. نبی علیہ السلام فرمایي وی جهنم ته به ډېر خلک پسه ځي د ژبې پلو. بعضې سړی په لور باندې لو کوي، غنم جوار پې پرېوځي، او بعضې سړی په ژبه لو کوي، په ژبه د پردي عزت لو کوي، د پردی حیا لو پې کوي، کنځل پې کوي. د دې ژبې پلو چې په دې ژبه د انسان عزت لو کو لوټ څه کړه، دې په وجه به جهنم ته دی. نبی علیہ السلام فرمایي پړ مخې به جهنم کې پروت دی، پړ مخې به پروت دی. د ژبې ګناه خطرناکه ګناه ده. کنځل پې کوي، دا ګناه کبیره ده. کنځل، د مور کنځل. حضرت ابو ذر رضی الله عنه فرمایي ګوره د پیغمبر علیہ السلام ډیر زیات نږدې صحابي دی، ډیر قریبي، او ډیر پیغمبر علیہ السلام ته ګران دی. لیکن یو ځل یو سړي ته شرم د مور کنځل وکړل. نبی علیہ السلام ورته غصه شو، انک امرؤ فیک جاهلیه، ای ابو ذر تا کې اوس هم جاهلیت شته، د اسلام نه مخکې چې دی. دا دې څه وکړل؟ کنځر اعیرته بامه، د مور پیغور دې ورکړه، د مور کنځل دې ورته وکړل. دا دې کومه غلط کار وکړ؟ نن سبا خلک د مور کنځل کوي که نه؟
او دا کنزل خو هغه د غصې هم ګناه ده، هم ناجایز دي، ګناه کبیره ده. خو بعضې سړي ځان شرمولي په ټوقه کې یو بل ته ښځه او مور یادوي، دا لا بېله ځان په زور شرم ټوقه خاندي به ستا ښځه داسې. هلکه ته ټوقه کې ښځه ولې په سړي کنځي؟ ته روغ یې که لیونی یې؟ ستا عقل او دماغ شته؟ وایي د پلان کې زویه، وایي د پلان کې زویه، په ټوقه کې امور ته وایي د پلان کې زویه، وایي د پلان کې زویه. مور بې ځایه په ټوقه او په خندا کې یو بل سره یادول او یو بل ته د ښځې کنځول کول د ټوقې او د خندا نه یو بل ته خاندي او دې سوچ کوي چې بدې زه ښه ښکارم. نو معاشره کې هم پې بدې ښکاري او فرشتې دلې لیکي چې دا دې څه کنځل وکړل. ګناه کبیره ده، لویه ګناه ده. نو کنځل ګناه ده، بل ته پیغور او شرم ورچول ګناه ده، د بل د شکل بد او سپکه ویل ګناه ده. دو مسلمانانو منځ کې اوړل راوړل دا شیطانت تی ګناه ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من کان ذا وجہین فی الدنیا کان له یوم القیامت لسان من نار. یسوک په دنیا کې دو پړی کوي، یو ته یو سوی په دا جبه، بل ته بل سوی. د قیامت په ورځ به د په دا خوله کې د اور جبه تاویږي راتاویږي. دا د غوښې جبه به نه، دا اور جبه به. مولانا عبدالحی صاحب رحمه الله لیکلی دي وایي چې کوم وخت کې په دې ورکوټ رساله د نفع المفتی والسائل وایي چې کوم وخت کې الله دا شیطان را ذلیله که که نه او دنیا ته یې راولېږه، نو وایي دې نیغ راغی دریاب ته، په دریاب را کوشو. نو دریاب کې کب ته وایي مې نه دی کب، ورته وی مبارکم شه. ولې؟ وی الله یو شی پیدا کړی دی، یو انسان دنیا ته را روان دی، را کوزیږي او هغه به ستاسو ښکار کوي، خوري به هم زر به ختم شي. کب چې دا خبره واورېده نو هغه منډه کړې بل ملګري ته الوي، وی دغسې ما ته خو یو کاکا دا خبره وکړله چې یو انسان پیدا دی، د هغه بچي به کېږي، هغه به زمونږ ښکار کوي، مونږ به خورو. نو مولانا عبدالحی صاحب وایي الله د کب نه جبه واغېسته، د کب جبه نشته، په دې وجه ته جبه واغېسته چې ړومبې شیطاني خوا خبیث وکړو، دویم تا منډه واله په مخه دې بل ته الوي. دونه خطرناک شی دی. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث پاک کے راضی چې چا د یو انسان په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړل، لکه عربی کې څوک چاته وي دا سړی مړ کا، نو یې اقتله، پلان کې سړی مړ کا، نو یو اقتل په دې الف او قاف استعمال کې اوق، یا پښتو کې څوک چاته وي دا فلان کې مړ کا، نو دا پورا الفاظو نه وي، صرف میم اوړې استعمال کی چې دوه ټکي یو سړی د بل په قتل کې شریک شو. د قیامت پر ورځ به په دا تندي غاټ بورډ لګېدلی، لیکل به شوي چې دا فلان کې آیس من رحمت الله، دا الله د رحمت نه ناامید او مایوسه دی. جبه دونه خطرناک شی دی. نو خدای دې موږ د جبې د ګناه نه وساتي. او زه یو لنډ مثال در کوم کړ، سړی چې ټول عمر کفر اوکي او د خدای دشمني وکي او صرف په دې جبه داسې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، د دې یوې جبې د دې یو سیکنډ په خبرو، یو سیکنډ کې دا کلمه ویلې کېږي، په دې یو سیکنډ کلمه د زرګونو کالو کفر الله بخي که نه بخي. دا د جبې برکت. او بل مثال هم در کوم، ټول عمر د عبادت وکړ او په دې جبر د کفر الفاظ وي، په آخر وخت کې د دې یوې پوټي ټکي د لاسه د ټول عمر هغه عبادت او هغه مسلماني په اوبو لوکېږي که نه لوکېږي. ابلیس ته ګوره ها. او بیا دوه سړی او الک او جینۍ به پردي به نه بیا چې یو بل لیدي، یو بل نه پرده به هم کوي، په زندګۍ کې یو بل نه دی لیدلی، یو بل نه بالکل پرده کوي. په لاره ځي جینۍ چې الک ته ګوري مخ ته اخواړی او الک بس جینۍ نه مخ اخواړی، خو چې په دې جبه یو دوه ټکي وویلي چې تا قبوله کړې وه او قبوله کړې ده او پلانکي در کړې وه در دې کړه، دا دوه ټکي ویلی شي. هغه الک او جینۍ چې هغه پردي د یو بل نه حیا کوله او پرده کوله، هغه څومره نږدې خپل شو، هر څه ختم په دې یو ټکي باندې. او هغه ښځه خاوند چې حیا شریکه ده، عزت شریک دی او یو بل سره داسې دي چې دومره نږدې تعلق په مخ د ځمکه د بل چا یو بل سره نی کم چې د ښځې او د خاوند دي، خو چې په دې ژبه یو رکوټې غوندې د طلاق ولفظ ووایي. هغه الک او جنۍ د یو بل نه پردي شي که پردي نه شي، هغه ښځه لړه شي بل میړه بیا وکړي، بل چا سره نیکه وکړي. دا د ژبې برکت دی. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سحر وختي ټول اندامونه ژبې له قسمونه ورکوي چې ای ژبې ولې موږ ستا تابع یو، تا پسې یو، تا سره نسبت او تعلق دی، که ته سم یې موږ هم سم یو، او که ته خرابه شي موږ هم غرق کې.
جبه چې خراب شي لاس کوتک او ټوپک ته ګوتې کی نو جبه به سم استعمال غیبت په پنه کې غیبت مون خلق نن غیبت ته یو د یو بد او بل د بل بد حالانکه غیبت سونه ګناه ده یو بازار له سړی راغی جوړلې وی منه ډېر لوی ګناه شوی څه ګناه شوی څه پلان کې ګناه او هو مړه ما وی کړه مسلمان غیبت ته کړه دومره خطرناک شی غیبت او چې څوک د بل مسلمان غیبت کوي د خپل ټول قبول شوی عبادت هغه توبه قبول شوی عبادت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه چاته پوسو جاوته ته خو غیبت اړو بالکل نه کې وی چې غیبت د خلکو کوم د خپل مور ولې نه وی د مور د تاسو غیبت کوي وی چې خپل قبول شوی عبادت د غیبت د برکت نه بل چاته بخم خو د مور غیبت بو مور ته به بخم او حسن بصری صاحب ته چاوي پلان کې سړی ستا غیبت کړی دی د کجورو یو ډک تاله ولا په تحفه کې ولېګا وی هغه دې بد وای ته ولا د کجورو تال لېګي وی هغه مال د خپل ژوندۍ او د عمر ټول عبادت ما ته وبخو نو که دا هغه په وس کې او تال کجوري وته وبخم څه چل بوش او خياران خلق دیتا نو غیبت ګناه دروغ ګناه بعض خلق دروغ وای پجبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې په دې جبر رښتیا وای بیا رښتیا وای الله فرشتو ته اعلان وکي دا فلان کې رښتونه دي نوم ول رښتونه کیدي او الله سره یو کتاب د رښتونو د صدیقین هغه کې ول نوم ولیکي او د فرشتي چې دا غنوم اخلي نو وتوي فلان کې رښتونه فلان کې صادق فلان کې صدیق دا وتاي او بعد وخت یو سړی دروغ وای وی زیرا صبر وتاو کې بیا دروغ وای وی صبر وتاو کې بیا دروغ وای الله فرشتو ته حکم وکي د دروغجنو کوم کتاب کې دی پاغي کې ول نوم ولیکي د فرشتو پنځ هغه پسمه چوري فلان کې دروغجن دروغ بنوي په دروغ الله خپکیږي او دومره خطرناک ګناه ده لعنت په لعنت الله علی الکاذبین دا الله لعنت ډیر لوی خطرناک څه کوي دا الله د رحمت نه لري کېدل دي دروغ ګناه شو غیبت چغلی په جبه د بل سپک ویل د بل بد ویل کذب یهلک نبی علیہ السلام فرمایي سړی هلاکت ته ورځي او صدق یونجی دا سړی کامیابی رښتیا به په جبه دروغ بنوي کته وی یاره کدا رښتیا مې خو هغه دوست پرانه خپشي هغه د خپشي خو چې الله خپنش دا الله نلوي دوست بلشتا ا دې خپشي خو چې الله خپنش نورونو په جب د جبه د ګنا نه بزان ساتي دروغ موه غیبت په مکوي چغلی په مکوي شیطانت په مکوي د پیسو د مال د خرڅولو لپاره قسمونه په مخره او دا غرنګي بعض خلک دروغ سو نبی رسول الله فرمای وی بعض وخت سړی په دې جبه یو پټي غوندې خبره وکي د اس پروا پینی دی وی دا وړه خبره ده حالانکه هغه دونه خبرې د الله پني چې سړی په جنت ته رسي او بعض وخت په دې جبه یو پټي غوندې خبره وکي دی وی مړه دا خو پټي خبره ده ادونه خطرناک چې سړی په جهنم ته ورسیږي لکه یو سړی وی کنه الکه زکات ورکا مړه زکات پکې چارو وسته چې دا دی وی کافر شو زکات چارو وسته الله قران راوسته لیکي الکه مانځله مړه موږ پکې سي یاره دا خاصې دي مجانو ځان قصې جوړ کړې دي دا کفر خبره ته کافر کور پټي خبره ده په کافر شو باید خلک پولیس ورات پورې ټوکی کوي پولیس ورات پورې ټوکی او دا وختنه نری او د توري نه تیرې او پلان کې وډنګري او پر خنداګان ټوکی شروع څوک د قبر فرشتو پورې ټوکی شروع کی دا ټوکه ټقاله چې قران پسې فرشتو پسې دیتا قائد وای د میزان تل پسې پولیس ورات پسې جنت پسې دوزخ پسې دی وکړه پټک کافر شو او یوازې کفر داسې نه لري خدام لاړه درنه جدا شو وګوره پټي پټي خبرې دي دغه به احتیاط کوي